استقلال هیوادوالو مبارک، استقلال جهاد پالو مبارک، عظیم افتخار دی. د افغانستان په معاصر تاریخ کې د ویاړمنو او د تاریخ په زرینو کرښو د لیکل شویو ورځو په لړ کې یوه هم تر ټولو نوې نیټه د زمري د میاشتې 24مه ده چې دا ویاړ یو ځل بیا افغان ولس د خپلو سرښندنو په پایله کې ترلاسه کړ. هغه مهال چې امریکا له خپلو ملاتړو سره یو ځای د بې بنسټه بهانو له مخې پر افغانستان یرغل وکړ، افغان ولس د خپل دینی او ملي مسؤلیت له مخې سره راټول او په هیواد کې د بهرنیانو پر وړاندې کلکه او خونړۍ مبارزه پیل کړه. د سپینې ماڼۍ او ناټو پر وړاندې دغه جهاد نږدې 2 لسیزې د ځوانو ککریو په نظرانې سره دوام وکړ. غرب فکر نه کاوه چې افغان غریب ولس به د دوی پر وړاندې د مبارزې توان او طاقت ولري، خو د افغان ولس کلک ایمان او د خپل مسؤلیت سرته رسولو دا معادله د غربیانو د وړاندوینې پر خلاف وڅرخوله. په 2008 زیږدیز کال کې امریکایي جنرالانو په افغانستان کې د جګړې د کابو کولو په موخه چې په ځینو سیمو کې نوې پیل شوې وه د تازه دمو ساحلي ځواکونو د ډېرېدو وړاندیز وکړ چې د امریکا پخواني ولسمشر باراک اوباما هم ورسره ومنله، څو د سرتیرو په ډېرېدو سره افغان ولس وځپي او دلته روانه جګړه په خپله ګټه تمامه او نړیوالو قدرتونو ته وښیي چې لا هم د پینتاګون پوځي ځواک په نړۍ کې ساری نه لري. دا چې زرګونه برټانوي، امریکایي او د ناټو ځواکونه له پرمختللو وسلو سره یو ځای په بګرام پوځي اډه کې راښکته شول، سم له لاسه د چاپو او بمباریو لړۍ هم ورسره تیزه شوه. دا هغه مهال و چې سلګونه او حتی زرګونه افغان زلمیانو وسلې ته لاس کړ او د پخواني جهاد له تجربو یې ګټه پورته کړه، هغه جګړه چې پلرونو یې د روسي یرغلګرو پر وړاندې کړې وه. له کمین رانیولې تر مخامخ جګړې چې شهادت پکې حتمي و، د سړک غاړې مین، موټر بم، فدایي او د هدف په نښه کول هغه چارې وې چې د اسلامي امارت مبارزینو پرې امریکا په ګونډو کړه. بې پیلوټ الوتکې F-12 جنگي خطرناکې جیټ له لرې واټن په نښه کول، له وحشت ډکې چاپې او بې شمېره زندانونه، د نړۍ د لوی بم کارونه هغه څه وو چې امریکا او ملګرو یې ترې دریغ ونه کړ. خو د افغان ځوانانو غښتلي هوډ دا هر څه له ماتې سره مخ کړل چې په پای کې د امریکا پرمختللی پوځ په نړیواله کچه له بې باورۍ سره مخ شو. سپینې ماڼۍ هڅه پیل کړه څو خپله ماتې د خبرو له لارې پټه کړي، او همدا و چې له کبر ډک غرب او ناټو د اسلامي امارت د مبارزې په پایله کې د سولې خبرو ته د ماتې خوړلي لوري په څیر خپل استازي د قطر دوحې ته ولېږل، چې بالاخره د 1.5 کال خبرو په اوږدو کې اسلامي امارت په نړیواله کچه خپل سیاسي سټیج ترلاسه او بهرانیان اړ شول چې له افغان خاورې څخه خپل مات شوی ځواک چې بې شمېره یې وژل شوي ټپیان او یا هم په رواني ناروغۍ اخته وو وباسي. کله چې بهرانیان له افغانستان څخه د وتلو په درشل کې وو، اسلامي امارت له افغان لوري سره پر خبرو ټینګار کاوه. دا چې په کابل کې د جګړې ملاتړي ډیر وو او د دوی ګټې په جګړه کې وي، د کابل له لوري د سولې پر وړاندې خنډونه جوړېدل. که څه هم امارت په خپلو ژمنو ولاړ وو، خو د افغانستان د امنیت او پراخې ګډوډۍ څخه د مخنیوي په موخه د اسلامي امارت ځواکونه له جګړې پرته داخل شول. په دې وخت کې نړیوالو رسنیو او اسلام ضد بنسټونو په ډېره سپین سترګۍ د افغانانو پر وړاندې کرغړن تبلیغات پیل کړل. له همدې سره جوخت امریکا له فرصت څخه په ګټه اخیستنې سره د کابل په هوایي ډګر کې د تخلیې ماموریت پیل کړ، څو د خپلو ژمنو کسانو له انتقال سره په ولس کې ویره او پر اسلامي امارت د خلکو باور راکم کړي، چې دغه ماموریت نږدې 2 اونۍ دوام وکړ او بیا هم غرب خپلې موخې ته ونه رسید. د وږي د میاشتې 8مه نیټه وه چې وروستی امریکایي پوځي په ټیټو سترګو او له ماتې خوړلې روحیې سره د کابل له هوایي ډګر څخه الوتکې ته جګ شو او د غازیانو هیواد یې پرېښود. دغې شېبې یو ځل بیا افغانانو ته د 1918 کال د سلواغې د میاشتې د 26مې نیټې تاریخ ور یاد کړ، چې هغه وخت روسي یرغلګر هم د امریکایانو په څیر له افغانستان څخه ګوډ او مات وتلی وو. آرام آرام حالت د بدلون لوري تمایل کېده. هغه مهال چې د اسلامي امارت ویاندویانو او مسؤلینو د رسنیو له لارې خبرې وکړې او د عمومي عفوې په اړه یې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړ، نور هم ولس نوي جوړ شوي حکومت ته خپله غیږه پرانیسته. دا ځل په لویو ښارونو کې عامو خلکو د خپلې خولې ډوډۍ له مجاهدینو سره داسې شریکه کړه لکه 20 کاله چې د افغانستان د لرو کلیو اوسیدونکو ورسره شریکه کړې وه.
نړیوالو باور نه کاوه چې اسلامي امارات په د نوي حکومتولۍ جوګه شي او هر څه ته یې د شک په سترګه کتل. له نیکه مرغه د ټولو ادارو د مسؤلینو له ټاکل کېدو سره سم ثابته شوه چې امارات له پرمختللې نړۍ سره د سیالۍ په درشل کې دی، چې له همدې امله له 40 کلونو وروسته ډاډمن امنیت ټینګ شو، د فساد ټغر ورټول او د حکومتي ادارو کارونه په چټکۍ سره پر مخ روان دي. تاریخ ثابته کړې ده چې د نړۍ په کچه لویو ملتونو د سوچه خپلواکۍ لپاره پراخې او لویې قربانۍ ورکړې دي، څو د خپل ارزښتونو په رڼا کې ژوند وکړي او د خپل ژوند پریکړې په خپله وکړي. نو افغانان هم له هیڅ چا څخه کم نه دي. زموږ قربانۍ لومړی د الله لخوا د راسپارل شوي مسؤلیت له مخې وي، دویم دا چې غواړو خپلواک واوسو او راتلونکو نسلونو ته د خپلواکۍ تاریخ او خپلواکه ځمکه په میراث پرېږدو. یخشمال لگیگی پو خوڑو کی رودنا دی نشنائی ڈاگنا دی نشنائی ڈاگنا دی نشنائی ڈاگنا دی یخشمال لگیگی پو خوڑو کی رودنا دی نشنائی ڈاگنا دی نشنائی ڈاگنا دی نشنائی ڈاگنا دی دا افغانستان وطن دا دا ہر افغان وطن دا دا مسلمان وطن دا دا مسلمان وطن دا دا مسلمان وطن جگو جگو